تازه د عبدالرشید دوستم تازه او نوي اخطارونه طالبانو ته دا چې څه یې ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. عبدالرشید دوستم چې د 2021 کال د اګست پر 14 شپې ناوخته د حیرتانو بندر له لارې عطا محمد نور سره یو ځای ترکیې ته وتښتېد. د مسکو د وروستۍ پیښې عاملین طالبان یاد کړي دي. دوستم افغانستان انټرنیشنل تلویزیون ته په استول شوي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د روسیې د پلازمینې مسکو د وروستۍ خونړۍ پیښې سازمان کوونکو پلانونکو ته طالبانو ته په خپل غیږ کې پناه ورکړې ده او ساتي یې. د هغه په وینا په 2001 کال کې په دې بریالی شوم چې ځینې طالب مشران اسیران کړم، اوس هم چمتو یم او کولی شم چې افغانستان کې داعش ډله وځپم. د جنبش ګوند دغه مشر دغه راز ټینګار کړی دی چې خلک باید په طالبانو ونه غولېږي ځکه په وینا یې ترهګر دي. بلخوا د نیویارک ټایمز د خبر پر اساس په کابل کې پر ځینو سفارتونو او سیاسي استازولیو د داعش وسلوالو له لوري د برید خبردارۍ ته په ځواب کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه ډله د بریدونو وړتیا نه لري. نوموړی وایي داعش په شدت د دوی د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دي. د دوی وس نه لري چې په ډیپلوماتیکو ځایونو بریدونه وکړي ځکه هغه ځایونه تر ځانګړي امنیت لاندې دي. په ورته مهال زاویه نیوز ته سرچینو وویل د ارک شاوخوا زنبق څلورلارې شهرناو په مجموع کې په ګرین زون ساحه کې امنیتي تدابیر سخت شوي او په 100 مترۍ کې لاس په ماشه وسلوال لیدل کیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو تر بیا ښه وخت ښې چارې